د رسنیو استازو او په تالار کې ناستو ښاغلو او د رسنیو له لارې څخه قدرمنو هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د برېښنا سکتور له پیل څخه بیا تر دې دمه له یو شمېر ننګونو سره مخ ده، خو په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادوال د ژمي په رارسېدو سره له پرچاویو څخه سر ټکوي. نو په همدې موخه موږ وغوښتل چې خپلو قدرمنو هیوادوالو ته په دې هکله وضاحت وړاندې کړو چې دلته کومې ستونزې موجودې دي، کوم مشکلات دي، د پرچاویو علتونه څه دي، او په دې برخه کې د افغانستان برېښنا شرکت کوم اقدامات کړي دي او را روان یا راتلونکي پلانونه څه دي. نو غواړم له تاسو سره په دې هکله باندې ځینې لنډ وضاحتونه شریک کړو. په اول قدم کې خو ګورئ د افغانستان د برېښنا شرکت یا د برېښنا شبکه او انتقالي لینونه، توزیعي شبکه، ترانسفرمرونه، سبسټیشنونه دا له پیل څخه بیا تر دې دمه پورې په داسې یو حالت، په داسې یو شکل نه جوړ شوي او نه ډیزاین شوي چې هغه د خلکو د مشکلاتو لپاره سل سلنه بسنه وکړي. کله یوې خوا څخه په داخل د هیواد کې تولید په نشت حساب ده، له بل لوري په وارداتي لاینونو کې هم ځینې محدودیتونه شتون لري چې زه غواړم په تفصیل سره دلته یو یو تاسو ته تشریح کړم. اول په هیواد کې اوسنی وضعیت څنګه ده؟ په اوسني وخت کې زموږ او ستاسو اعظمي تقاضا په موجوده شبکه کې 1152 میګاواټه ده، چې موږ د دې له جملې څخه 829 میګاواټه برېښنا لرو، یعنې تقریبا 322.6 میګاواټه موږ او تاسې د برېښنا له کمبود سره مخ یو، په البته په اوسنۍ شبکه کې چې موږ دولتي ارګانونو ته 4 ساعته برېښنا ورکوو. تاسو خپله پوهېږئ چې دولتي ارګانونه خو هغه مهم دي او په هغو کې سیستمونه دي، ډیټابیسونه دي، او یو شمېر داسې ارګانونه دي چې هغوی شپه ورځ خدمات لري. نو موږ مجبور یو چې هغوی ته 4 ساعته برېښنا ورسوو. صنعتي پارکونو ته موږ په 4 ساعتونو کې 12 ساعته برېښنا ورکوو، او رهایشي ته بالخصوص په کابل کې موږ 10 ساعته برېښنا ورکوو چې 3 ساعته د سهار له خوا څخه، 3 ساعته ماښام او 4 ساعته په نیمه شپه کې. دا هغه فیصدي وله چې ما له تاسو سره شریکه کړه. اوس راځو په دې باندې بحث کوو چې د پرچاویو مهم علتونه او لاملونه څه دي. یوه خبره خو دا ده چې تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ چې سږکال افغانستان ته په میلیونونو افغان مهاجرین چې په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کاو او هلته د مهاجرت شپې ورځې سبا کولې، هغوی خپل هیواد ته راوګرځېدل چې دغه وضعیت په ښاریاتو کې متراکم حالت رامنځته که، او تاسو وینئ چې اوس حد اقل په ښاریاتو کې یو کور په ډېر تکلیف سره پیدا کېږي، کرایي کور نه پیدا کېږي. نو موږ مجبور او مکلف یو چې دغو مهاجرینو ته باید برېښنا ورکړو. دا مهاجرین مستحق وو، که څه هم زموږ برېښنا هماغه ثابته پخوانۍ برېښنا ده. 5 کاله مخکې چې موږ کومه برېښنا درلوده اوس به تر هغه کمه وي، خو زیاته نه ده. داسې څه علتونه دي، په هغو به وروسته خبرې کوو. نو چې کله یو ثابته برېښنا څومره ته زیاته توزیع کوي، تقسیموي، نو دا په خپله کمبود رامنځته کوي. د دې سبب ګرځي چې خلکو ته کمه برېښنا ورسیږي او پرچاوی زیاتې شي. دویمه موضوع هغه د صنعتي پارکونو او په داخل د هیواد کې په د ولایاتو په ښارونو کې د استوګنیزو ودانیو زیاتېدل. دا په خپله هغه وضعیت رامنځته کوي چې ته یو ثابته برېښنا د مثال په ډول باندې که ته 1000 میګاواټه برېښنا ولرې او ته هره ورځ له همدې نه توزیع کوې، خو که نن چاته په 4 ساعتو کې 18 ساعته برق ورکوي، د ورو ورو راکښته کېږي 15 ساعتو ته، بیا راځي 10 ساعتو ته، همداسې کمښت طرف ته ځي. ولې برېښنا ثابته برېښنا ده. نو دغه پیشرفت د صنعتي پارکونو، پرمختګ د رهایشي اماکنو، ښارګوټو، دا هم د دې سبب سوی ده چې په برېښنا کې کمبود رامنځته شي.
بله تر ټولو لویه او مهمه مسله چې ده هغه زموږ او ستاسو د اوبو کمبود او اقلیمي بدلونونه دي. تاسو وګورئ چې تیر کال موږ په تیرو اتو میاشتو کې که زه تاسو ته داسې ووایم د تیر کال په لومړیو اتو میاشتو کې موږ په نغلو بند کې 2549 میلیون متر مکعب اوبه درلودې، خو سږ کال په تیرو اتو میاشتو کې موږ د دغه اوبو کچه 1485 میلیون متر مکعب ته راښکته سوې چې دا 42% کمبود ښیي. نو 42% په اوبو کې کمبود په خپله د برېښنا کمبود رامنځته کوي. یعنې موږ تیر کال نغلو او سروبي څخه په دغه وخت کې له 100 نه تر 120 میګا واټه برېښنا ترلاسه کوله، سږ کال به دغه برېښنا تاسو خپله فکر وکړئ 100 میګا واټه چې په دومره لوړه کچه موږ د اوبو له کمبود سره مخ سو، نو خو په خپله به د برېښنا په تولید کې موږ له کمبود رامنځته کېږي. دا هم یو بل علت ده. دریم علت بل علت هغه دا ده چې د هغه علت اصلي لاملین خپله ولس او خلک دي. ګورئ کله چې پارچاوي رامنځته سي فکر وکړئ یوې ساحې ته 4 ساعته برق نه و، 4 ساعته وروسته برېښنا ورته راغله، نو دلته خلک راولاړ سي په یو ځل باندې ټول برېښنایي تجهیزات په کار باندې واچوي. په دې کې ابګرمي، بایلر، ایسي، بخارۍ او د کالو مینځلو ماشینونه نور ټول سره چالانده کړي. یعنې که د یو کور تقاضا 15 کیلو واټۍ 20 کیلو واټه ته پورته کړي. دغه وضعیت په شبکې باندې فشار راوړي، د موږ د توزیعي لاینونه ګرمیږي، سوځي، ترانسفارمرونه دي په هغو باندې فشار راځي، اورلوډ کېږي چې دا بعضې سوځي بعضې اور اخلي. لااقل چې یو عادي لاین هم پرچاو سي دا په ساعتونو ساعتونو به هغه ساحه له برق څخه بې برخې وي. یعنې په اوس حالت کې په فعلي حالت کې په کابل کې چې څومره پرچاوۍ دي د ټولې هم د برېښنا د دومره کمبود له وجې نه دي. موږ په یوه میاشت کې 300 عارضې د کابل په ښار کې اصلاح کړي دي. دا بیخي ډېرې زیاتې دي. صرف د کابل په ښار کې بغیر ولسوالیو څخه 300 عارضې رامنځته شوي. د دغو عارضو د رامنځته کېدو 95% لامل ولس او خلک دي چې دوی له برېښنا څخه ډېره غیر منظمه استفاده کوي. یو شمېر خلک هغوی که اقتصادي وضعیت یې ښه وي انصاف په نظر کې نه نیسي. موږ خپله لیدلي دي بعضې دوستانو ته چې ورغلي د لویې لویې بخارۍ چلاندې کړي، د هرې بخارۍ مصرف یې 4000 5000 6000 واټه پورې وي. چې دا د دې لامل ګرځي چې لینونه اضافه بار سي، شبکه اضافه بار سي او هلته پرچاوي رامنځته سي. بیا دغه پرچاوۍ داسې وي چې ځینې خوښي وي په 4 ساعتو کې 5 ساعتو کې هغه ساحه کشف سي او اصلاحات پکې راسي او ترمیم وسي. ځینې داسې ساحې شته چې موږ د کابل په دې ښار کې د ځمکې لاندې هم شبکه لرو. که دغه مشکل د ځمکې لاندې لینونو کې پیښ سو بیا څو چې موږ الکتروتخنیک دستګاه راولو په هغه ټولې سیمې باندې ګرځو، کیدای شي 3 ورځې 4 ورځې هم وخت ونیسي چې هغه ساحه به بې برقه وي. نو په دې هکله زه له خپل ګرانو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کوم چې تاسو باید د برېښنا د استفادې په وخت کې ډېر با انصافه اوسیږئ، محتاطانه مخکې لاړ شئ. چون این کشور ما مردم همه ملت ما الحمدلله مسلمان است. ما و شما با یکی دیگر حق داریم. اگر یک همسایه ما برق داشته باشد، در داخل اتاقهایشان گرم باشد، روشن باشد و همچنان همه وسایل الکترونیکی که در داخل خانه دارد آنها را استفاده می کند. اما اگر در پهلوی ما یک همسایه دیگه ما اتاقهایش تاریک باشد با مشکلات روبرو میشه، از سببش ما شما باشیم، این هم گناه است و هم به انصافی است. به همین خاطر ما باز هم تکرارا میخواهم که بگویم همه هموطنان عزیز ما باید در استفاده برق بسیار محتاطانه و مسلکی باید پیش برود تا با شما هم برقی کافی برسد و ما هم شبکه ما هم از اختلاطات و از مشکلات خلاص باشد و با مشکلات روبرو نشویم. همدارنگه بله موضوع دا ده چې که ځینې خلک دا اعتراض وکړي چې تاسو ولې برق نه ده زیات کړی، ولې نه زیاتیږي، دا خبره په جای خبره ده. ګورئ یو خو موږ ته داسې یو سیستم په میراث باندې پاته ده چې هغه
توزیعي شبکه یې ډېره کمزورې، انتقالي لینونه ډېر کمزوري، وسایل یې فرسوده او زاړه. سږ کال موږ صرف د دې شبکې د رغونې لپاره 1.1 میلیارد افغانۍ مصرفوو. 1.1 میلیارد افغانۍ صرف د شبکې د رغونې لپاره مصرفوو. داسې توسعه، داسې د سبسټیشنونو ایجاد او داسې د نوي لینونو ایجاد، هغه بیا په میلیاردونو افغانۍ دي چې دا به موږ مصرفوو. خو دوستانو د برېښنا د زیاتوالي یا عدم زیاتوالي په هکله باندې موږ الحمدلله فی الحال تقریبا تر 1200 میګاواټه پورې تړونونه لاسلیک کړي دي چې عملا دغو کارونه روان دي. د برېښنا قرارداد، د برېښنا تولید دا یو عادي موضوع نه ده. دې ته په یو عادي سترګه باید ونه کتل شي. دا داسې نه دي چې بازار ته لاړ سه او 1 کیلو رومیان او بانجان راواخله او کور ته راسه او قصه خلاصه شوه. دا زیربنا ده. د دې صرف سروې او ډیزاین په میاشتو باندې وخت نیسي. بیا د دغو تولیدي برخو افغانستان خو 40 کاله په جنګونو کې تېر شوي، دلته ستونزې، مشکلات، اشغال او بالخصوص 13 کلن نظام کې رشوتونو، فساد دې ته زمینه کله برابره کړې چې افغانستان د خپله برېښنایي تجهیزات ولري. موږ مجبور یو چې تولید لپاره برېښنایي تجهیزات له نورو هیوادونو راوارد کړو. نو که هغه برېښنا شرکت وي، که هغه د برېښنا شرکت سره پانګوال یا قراردادي وي، هغوی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د تولید توربینونه او وسایل راواردوي، دا په خپله کافي وخت اړتیا لري. بیا دلته د هغه انسټال کول، هغه ګټې ته سپارل. خو زه به یو څو مثاله تاسو ته ووایم چې موږ څه کړي په دې برخه کې، د تولید په برخه کې. دا اوس تاسو وګورئ چې زه داسې په ترتیب باندې درته را شروع کړم. موږ صرف په یو کال کې، په تېر یو کال کې تقریبا د 50.3 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې صرف د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه کړې. چې دغه پانګونه تنها برېښنا شرکت نه ده کړې، په دې کې به برېښنا شرکت په بعضې ساحو کې شریک وي، بعضو ساحو کې به مستقیما خپله کړې وي او ځینې به نور پانګوال وي. داخلي او خارجي پانګوالو په دې کې برخه اخیستې. د 40 میلیاردو افغانیو په ارزښت باندې د برېښنا د انتقال لپاره لینونه، د نویو سبسټیشنونو ایجاد، چې سبسټیشنونه په ډېر لوړه بیه جوړېږي، تاسو ته خپله معلومات کېږي، او همدارنګه د شبکې د دغې برېښنایي شبکې بیرته غځول، توزیع کول خلکو ته، چې 40 میلیارده افغانۍ صرف په دې برخې باندې مصرف راځي. او دا ټول د موږ د سږني پلان خبرې دي. په نغلو کې 22.15 میګاواټه سولر پاور پلانټ موږ افتتاح کړی او انشاءالله را روانه میاشت کې به د هغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، چارې به یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. صرف یو کال دغه 22 میګاواټه وخت ونیو چې تر ټولو اسانه او ارزانه پروژه وه، په یو کال کې دا جوړه شوه. همدارنګه په شیخ مصري ننګرهار کې 40 میګاواټه لمریزه برېښنا چې چارې روانې دي او یو کال نور به هم وخت ونیسي. همدارنګه په بلخ کې مزار شریف کې دهدادي ولسوالۍ کې 40 میګاواټه لمریزه برېښنا چې چارې روانې دي او یو کال به وخت ونیسي، نور هم انشاءالله هغه به هم افتتاح شي. همدارنګه د لوګر محمد اغې ولسوالۍ صنعتي پارک ته څیرمه 40 میګاواټه لمریزه برېښنا چې د دې چارې هم روانې دي، افتتاح عملا شوې ده او یو کال به هم وخت ونیسي. دلته نه تنها په محمد اغې ولسوالۍ کې لمریزه برېښنا ده، بلکې تر څنګ یو سبسټیشن هم ده چې په دې باندې تقریبا 8 میلیونه ډالر مصرف راځي او د دې سبسټیشن چارې هم روانې دي. همدارنګه بادبخت سیمه کې د لغمان 10 میګاواټه لمریزه برېښنا چې د دې چارې روانې دي. همدارنګه په هرات کې د 200 میګاواټو په ظرفیت چې لومړی پاز یې 43.5 میګاواټه د بادي برېښنا ده چې د دې چارې هم روانې دي. تاسې پوهېږئ چې بادي برېښنا په هېواد کې دا لومړی ځل ده چې موږ له باد څخه برېښنا لاسته راوړو. دا هم الحمدلله د نظام ته، د ولس ته د افتخار خبره ده چې دومره نظامونه په دې هېواد کې تېر شوي، تجربه شوي، خو هغوی دا کار نه ده کړی. د اسلامي امارت تعهد خپل ملت ته، خپل نظام ته، چې هغوی اوس موږ له باد څخه برېښنا ترلاسه کوو. همدارنګه په هرات کې 5 میګاواټه سولري برېښنا بله ده او غازي برېښنا په شبرغان یتیمتاق سیمه کې د 50 میګاواټه په ارزښت کې قرارداد امضا شوی او 40 میګاواټه سولر د کابل بودخاک کې چې د دې قرارداد امضا شوی او اوس د ځمکې په سکیج او دغه باندې کار روان ده.
د دې ترڅنګ په شکردرې د کابل کې الغوی سیمه کې 80 میگا واټ لمریزه برېښنا چې د دې قرارداد امضا شوی ده او د ځمکې په سکیج او د ځمکې په انتقال سیستم باندې کار روان ده. په ګذره د هرات کې 40 میگا واټ لمریزه برېښنا ده. همدارنګه بل پروژه هم په ګذره د هرات کې 40 میگا واټ ده. 10 میگا واټ لمریزه برېښنا په خوست کې ده. 40 میگا واټ نور لمریزه برېښنا په داخل د کابل کې ده او 4.5 میگا واټ د ډبرو سکرو څخه د برېښنا ترلاسه کول چې قرارداد امضا شوی ده او د ټکنالوژي او یا هم د وسایلو په انتقال باندې اوس کار روان ده چې دا په بغلان کې کیږي. 114 میگا واټ له ډبرو سکرو څخه د برېښنا ترلاسه کولو قرارداد دا هم امضا شوی ده چې د دې هم د ماشینري او سیستم په انتقال باندې کار روان ده او دا به د کابل په سروبي کې انسټال کیږي. 115 میگا واټ بله پروژه چې هغه هم له ډبرو سکرو څخه به موږ برېښنا ترلاسه کوو د دې قرارداد هم شوی ده. دا به هم په بغلان ساحه کې وي او د دې پروژې په هکله باندې تېره ورځ هم مجلس کړی او 50 میگا واټ بله پروژه چې دا هم له ګازو څخه د برېښنا ترلاسه کول دي چې دا هم د یتیمتاق جورجان سیمه کې ده چې دا 2 پروژې شوې. نو تقریبا په مجموع کې د ډالرو په حساب باندې که درته ووایم د دغو پروژو 219.2 میلیونه ډالره په دې باندې مصارف راځي او دا په سلګونو میگا واټه بلکې له زرو نه اوړي تقریبا 1100 میگا واټه شاوخوا کیږي چې دا عملا د دې چارې روانې دي. او دا هم مه هېروئ چې اوس موږ په ټول افغانستان کې تولید او تورید جمله ټوله برېښنا 1100 میگا واټه لرو خو موږ صرف د تولید پروژې 1200 میگا واټ الحمدلله روانې دي. یعنې له دغه موجوده حالت تقریبا د ده سره مساوي یا 5% زیات لا تر دې په تولید باندې کار روان ده. دا مې هغه پروژې تاسو ته تشریح کړې چې د 2 قراردادونه شوي او په ساحه کې بخښنه غواړم عملا کار روان ده. خو که چېرته په دې باندې راسو چې موږ څومره تفاهمنامې امضا کړي او په دې تفاهمنامو کې موږ د قرارداد کچې ته څومره نږدې سوي یو هغه په زرګونو میگا واټه دي. تقریبا 19,900 میگا واټه په ارزښت باندې دلته مختلفې تفاهمنامې امضا سوي. دا اوس له عزیزي صاحب سره د موږ په 14 لویو پروژو باندې کار روان ده چې هغوی باید اول هلته مطالعات وکړي او له مطالعاتو نه وروسته موږ PPA ورسره امضا کړو او قراردادونه ورسره وکړو. داسې د شبکې د نوښت په خاطر باندې داسې د ډیجیټلایز سیستم په خاطر چې موږ شبکه سمارټ کړو ضایعاتو نه یې راوباسو له ستونزو نه یې راوباسو په دې باندې ډېر کار شوی او کار باندې روان ده. موږ به په نږدې راتلونکي هفته کې یوه بله افتتاح ولرو چې هغه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د حکم مطابق چې مراجعینو ته سهولتونه ایجاد کوي خلکو ته سهولتونه ایجاد کوي شفافیت رامنځته کوي. موږ د پذیرش یو ډیجیټلایز سیستم جوړ کړی چې زموږ ټول ریاستونه یو له بل سره په ډیجیټل شکل سره وصل او مراجعینو ته یو په لوړه کچه سهولت ایجاد شوی ده. په دې برخو باندې موږ نه تنها د برېښنا په تولید د شبکې په اصلاح د شبکې په ایجاد بلکې دلته په سیستمونو باندې په داخلي اداري سیستمونو باندې هم کار کوو که هغه د پروسو اسانه کول دي که هغه شفافیت ده که هغه نوي تخنیکي اشخاصو استخدام ده او ترڅنګ بیرته د ظرفیتونو په لوړولو کې موږ ټریننګ سنټر ډېر ښه فعاله کړی ده چې هلته منظمه لیلیه لرو منظم لابراتوار لرو منظم سیستمونه لرو استادان دي د لوبو میدانونه مو ورته جوړ کړي دي ښه طعامخوري مو ورته جوړه کړې ده تر څو پورې زموږ هغه مامورین چې هغه یا نوي استخدامیږي یا پخوا استخدام شوي دي هغوی په دغه ټریننګ سنټر کې دلته زده کړې ترسره کړي او په دې ځای کې دوی ته هغه څه وروښودل شي چې هغه کیدای شي دوی نوي زده. نو قدرمنو دوستانو د پارچاویو په دغه حالت کې چې موږ اوس کابل ښاریانو ته 10 ساعته برېښنا ورکوو په دې کې موږ د تاسې حوصلې ته ضرورت لرو تاسې حوصله غواړو. د هېواد زما ستا مشترک هېواد ده که دلته تاسو ووایئ چې د برېښنا شرکت به کار نه کوي د برېښنا شرکت ټیمونه شپه ورځ کار کوي. تاسې باور وکړئ د موږ د تخنیکي ملګرو سره که خبرې د اوس کوي اکثره زکام دي ولې زکام دي ټوله شپه تقریبا دوی په لارو په کوڅو په جنکشنونو باندې ګرځي په دې یخه سړه هوا کې
دا اوس که چېرته دلته یو پروجیکټور وایي موږ به تاسو ته ښکاره کړي وو چې د شپې په 2 بجې د شپې په 1 بجه هسې کومې عارضې رامنځته کېږي زموږ ټیمونه په څومره سرعت سره هغې ساحې ته ځان رسوي او هلته هغه عارضې رفع کله چې یو وضعیت رامنځته سي هغه وضعیت یو مجموعي وضعیت وي په ټولو وي په دې کې به صبر کوو او د خپل نظام به لاسنیوی کوو همکاري به ورسره کوو که چېرته داسې وایي چې موږ ته داسې په زرګونو میګاواټه برېښنا په میراث راپاتې وي او جوړه شبکه په میراث راپاتې وي او موږ اوس خرابه کړې وي بیا به طبعا دا به زموږ ملامتي وه او په دې کې به موږ خپل ملت ته رنګ زیړي خو بلکې موږ هر کال په میلیاردونو افغانۍ مصرفوو تر څو پورې موږ خپل ملت ته پاکه برېښنا ورسوو تاسو وګورئ په ولایتو کې آیا توزیع نه ده سوې موږ ته د ولایتو سپین ږیري راسي علما راسي قومي مشران راسي کلو ته برخ غواړي ولسوالیو ته برخ غواړي خو دا خو همدغه برخ ته توزیع کېږي په هر ولایت کې توزیع ترسره سوې کوم داسې ولایت څوک ماته په مثال کې راښولی سي بغیر له یو څو ډېرو محدودو لرو پرتو ولایتونو لکه غور ده او د کونډي ده یو هم پکتیکا ده چې په دې کې موږ توزیع نه ده کړې نور تاسې داسې یو ولایت ماته په مثال کې واخلئ چې سږ کال د هلته نوې توزیع نه وي سوي هلته د په زرګونو کورنیو ته برېښنا نه وي ورکول سوي خو برېښنا خو هماغه ثابته برېښنا ده دا خو طبعا په برېښنا کې کمښت رامنځته کوي که څه هم موږ دغه موضوع له مشرانو سره هم شریکه کړې ده چې موږ باید توزیع ودرو ځکه موږ نور هم بد وضعیت ته ځو خو بیا هم د دې په خاطر باندې چې زموږ ولسونه د برېښنا له ستر نعمت څخه برخمن شي موږ بیا هم توزیع ترسره کړې نو په همدې اساس موږ اطمینان ټولو ته ورکوو چې انشاءالله دا وضعیت سمیدونکی ده موږ د دې برېښنا د کمبود لپاره 80 میګاواټه صرف حرارتي دستګاه چلنده کړې تاسو پوهیږئ زموږ حرارتي دستګاه ډیزل مصرفوي په کابل کې ده دغه ډیزل موږ 1 لیټر په 100 افغانۍ اخلو موږ ته 1 کیلو واټ تمامیږي له 60 افغانیو نه پورته خو زموږ تعرفې تاسې وګورئ چې 2 له 2.5 افغانیو نه شروع کېږي همداسې مسلسل پورته کېږي صنعتي پارکونو ته موږ تعرفه 6.7 افغانۍ ده خو موږ ته په 60 په 22 افغانۍ تمامیږي دا له د خپل ملت سره ښه کول دي همدارنګه په د وارداتو په برخه کې موږ په سترو پروژو باندې هم کار کوو د تولید ترڅنګ موږ باید په وارداتو هم کار وکړو ولې د برېښنا تجارت دا یو نړیواله موضوع ده تنها دا نه ده چې په افغانستان کې موږ ګاونډیو هیوادونو نه برخه اخلو په نړۍ کې ډېر قوي هیوادونه ډېر داسې هیوادونه چې هغوی قوي اقتصاد لري یو له بل څخه برخه اخیستی ده یو د بل ترمنځ د برخ تجارت لري نو د دې لپاره چې موږ د خپل سیستم نور هم ثابت وساتو او د یو موقت وخت لپاره تر 10 کلو پورې موږ ضرورت لرو چې موږ واردات هم ترسره کړو تر څو موږ سلنه په خپلو پښو ودرېږو او دلته له اقل 100,000 میګاواټه خپل داخلي تولید برق لرو د ازبکستان 500 کیلووټ لاین پروژه څو میاشتې مخکې د رسنیو په حضور کې دلته امضا شوله خو اوس د هغې پروژې کارونه ډېر په چټکۍ سره مخکې تللي سروې مکمل خلاص شوی ډیزاین خلاص ده په 5 ساحو کې ټیمونه مستقر شوي دي چې په دې پروژې په اوږدو کې به په 5 نقاطو کې کار شروع کېږي همدارنګه د ترکمنستان څخه 500 کیلووټ لاین چې لاندخوی دشتیالوان او کابل ارغندۍ بهبودخاک دا سره وصل کوي د دې پروژې یوه برخه چې د برېښنا شرکت سره قرارداد په لاس کې ده چې هغه له اندخوی څخه تر دشتیالوانه پورې ده په ټول مسیر کې 4 پایې پاتې دي نورې ټولې تکمیل شوې اوس موږ په لینکشۍ باندې کار کوو همدارنګه هلته کوم سب سټیشن چې موجود ده په دشتیالوان کې یوه موضوع ډېره مهمه هغه دا ده موږ باید راتلونکي کال حمل کې 14 ولایتونو ته 4 ساعته برق ورکړی وای چې په دې هکله باندې موږ مخکې تاسو ته خوشخبري هم درکړې وه یعنی دغه راتلونکي حمل کې موږ باید 14 ولایتونو ته 4 ساعته برېښنا ورکړې وای د کابل په شمول خو متاسفانه مشکل دلته دا ایجاد سو چې د دشتیالوان او ارغندۍ سب سټیشنونو کوم ډیزاین چې مخکې شوی و په دې ډیزاین کې ستونزه وه هلته کومه ریاکټر بې چې ډیزاین شوې وه هغه ثابته ډیزاین شوې وه وریبل نه وه دلته کله چې موږ د ترکمنستان له تخنیکي ټیمونو سره بحث وکړو او نور هغه خارجي تخنیکي ټیمونه چې دلته کار کوي قراردادیان دي له هغوی سره مو بحث وکړو په نتیجه کې دې نتیجې ته ورسېدلو چې باید دا وریبل سي ثابت او وریبل دواړه وي که چېرته موږ دا وریبل نه کړو نو موږ له 100 میګاواټه نه زیاته برېښنا په دې کې نسو انتقالولی
نو په همدې اساس کله چې دا وریبل ته واوښته د دې صرف ډیزاین 5 میاشتې 4 میاشتې وخت واخیست. بیا دغه ریاکټر پې داسې یو عادي پرزه نه ده چې دلته یو ګیلاس ته مخې ته ایښي بازار کې راواخله. دا په ټوله نړۍ کې 3-4 فابریکې دي چې دغه شی تولیدوي. هغو ته به هم تلو وار له مخه فرمایش ورکوې، د فرمایش په نتیجه کې به تا ته حد اقل 1 کال وخت درکوي، ستا انتظار سه. خو موږ بیا هم په قراردادي شرکت باندې فشار اچولی، پیسې مو زیاتې ورکړي دي تر څو دا په کم وخت کې موږ ته تولید کړي. په 8 میاشتو کې به تولیدوي، د دې ترانسپورټ او د دې دلته انسټالیشن او بیرته ټیسټ او کمیشننګ 4 میاشتې دا وخت اخلي. 1 کال کې به دا پروژه هم تکمیل شي. یعنی موږ تقریبا یو 8 میاشتې شاته واچولو. که چېرته دغه مشکل په پخوا کې چې کوم ډیزاین سوی و هغه صحیح سوی وی، مشکل نه وی پکې، په دغه حمل کې روان حمل کې به د کابل په شمول په 14 ولایتونو کې به موږ 24 ساعته برېښنا درلودله. خو بیا هم د تاسې حوصلې ته اړتیا لرو او تاسو باید د برېښنا شرکت سره همکاري وکړئ. په کومو ساحو کې چې ترو لینونه لیدل کېږي، د خلکو استفاده له برېښنا څخه په غیر منظم او غیر اصولي شکل باندې لیدل کېږي. تاسې له موږ سره په تماس کې سئ. که چېرته کوم ځای کې ستونزه پیښیږي، برېښنا نه لرئ او بله ستونزه لرئ، موږ د تاسو د برق د بیلونو په شا باندې شمارې لرو. هغو شمارو سره په تماس کې سئ، هغو ته زنګ ووایئ. تاسې کولی شئ چې د شپې تر 11 بجو پورې موږ ته زنګ ووایئ. همدارنګه موږ سافټویرونه جوړ کړي دي. تاسې کولی شئ د ای برېښنا په نوم باندې سافټویر ده په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ له پلی سټور او اپ سټور څخه، او د هغه له لارې خپل مشکلات، خپل شکایتونه موږ ته هم رسولی شئ، او هم موږ تاسې ته پر وخت باندې انشاءالله اقدامات کوو. نو قدرمنو دوستانو، دلته یوه خبره بله غواړم چې اضافه کړم. هغه د کابل قندهار وصل کول په 220 کیلو وولټ ډبل سرکټ لاین باندې، همدارنګه د کابل ننګرهار وصل کول په 220 ډبل سرکټ ډبل کنډکټور 220 کیلو وولټ لاین باندې چې 100 میگا واټه د برېښنا انتقال ظرفیت لري. د دې ترڅنګ هرات او قندهار وصل کول او بامیان او کابل بیرته وصل کول په 500 کیلو وولټ لاین باندې، دا ټول موږ پلانونه دي. موږ په زرګونو میگا واټه د تولید پلانونه لرو. په دغه برخو کې که څه هم وخت اړتیا ده، په دې برخه کې به انشاءالله تاسو وګورئ چې په راتلونکي کې به ډېر ستر بدلونونه وګورو. ولې موږ متحد یو، الحمدلله شفافیت شته، تعهد شته، نظام ته خپل ولس ته ژمنتیا شته. نو په همدې اساس باندې زه په پوره ډاډ او اطمینان سره تاسو ته ویلی شم چې دومره په لسګونه کاله موږ انتظار کړی ده د برېښنا په برخه کې یو ښه وضعیت ته. خو نور به تاسو انتظار لسګونه کاله نه وي، تاسو انتظار به 2 یا 3 کاله وي چې موږ د برېښنا په برخه کې انشاءالله تقریبا 80 تر 80 سلنه پورې پر روانو 3 کلونو کې موږ کولی شو چې خودکفا سو. او له دې نه ورهاخوا ورو ورو به داسې حالت ته هم موږ رسیږو، او دا هم لرې نه ده چې موږ به انشاءالله د برېښنا په وارداتي هیواد نه بلکې په صادراتي هیواد بدلیږو.